منصوریا آیا حسین احمد څنګه چل یاره بس تانه باور یاره ټیک ټاک شکر دی څنګه چل یاره دکانداری دي څنګه روانه ده الحمدلله ډیره ښه روانه ده یاره بس هغه رزق دی خدای پاک راله پکې راکړي او دره توی پیر صاحب چې هغه مشر رول دی څنګه دی یاره زما مشر ورور یاره الحمدلله خو هیره ده هیره زه وایم که زما په ژوند کېږي نو زما دا زندګي دې خدای هغه له ورکړي هغه څنګه هغه داسې واوره قیصه عليك منصورة هغه مشر رور دی روان دی خدای دې د ده بې باسې زه په ده پوهېږم دا پیسو له راځي خو که زما تپوس درنه وکړو که نه وی دی نشته وی دی چېرته تللی صحیح ده زه به دلته کښېنم نو زه به هغه ته څه وایم نو بس هغه ته وی هغه نشته پېښور ته سودا پسې تللی وی یو 3 ورځې پس به راسي السلام علیکم وعلیکم سلام بنده څنګه یې ښه صحت هم خلک جوړې خیر دی سوریسته شو یاره ولې څه منصور خو چېرته تللی دی یار اوهو چېرته تللی یار زما خو ورسره ډېر ضروري کار و یار څه و ما ته ووایه زه به ورته ستا سوال جواب وکړم که نه که نه ورور پرسنل کار مې ورسه یار هغه خو پېښور ته څه د ډیلینګ په دغه کې تللی د ډیلر خواله هغه خو به 2-3 ورځې ایساري یاره یاره ډګرینګ به دې ورته کړی وی یار یاره څه ووایم که هغه زما موبایل چوتکیا په دا ټایم اوس په میټینګ کې ناست یي مشکله ده که نمبر چوتکه خو چې صحیح ما ته ووایي زه به ورته ستا سوال جواب وکړم زه مړه خیر زه ته ور میلاو کړې څه کوي ځه اینا نمبر یې نه میلاویږي په میټینګ کې دی دا څه وی یار ولې څه و ما ته سوال جواب وکړه که نه تاسو خو ما وایي زه به ورته ستاسو سوال جواب ورسوم چې زما اوس څه ټایم رابطه وشوه ستا سوال جواب به ورته ما رسولی بل ورځې ما ترنګ کړی ډېر پریشان و یاره اوس به چا ته ویمه د پیسو خو راشه یاره دې خپل منصوري ته ووایه ولې چې د ابۍ زوی دی دی که نه لکه دا خو لالا دی یار چې دی بیا څه وایي خو ودرېږه مړه چل ورسره کوم دی پیسې غواړي ښه السلام علیکم لالا وعلیکم سلام منصوره څنګه یار ښه یم لالا تاسو ښه روزګار دې څنګه روان دی یاره کاروبار خو ډېر په ټپو ولاړ دی ډېر خراب دی لالا لکه دا څه وی یار او که نه سودا مې راوړې ده 2 ورځې ټایم مې راله راکړی دی او که پیسې مې برابر نه کړې نو راته وي چې دکان به درنه پکې نیسمه ډېر پریشان یم ډېر سخت ګډوډ یم خراب یم لاله غم مه کوه زه ځم دله څه چل کوم انشاءالله ځه په دې ورځ 2 کې دله کوم زه ټیک د کوشش وکړه لالا نو ډېره مهرباني به دي را باندې احسان به دي را باندې صحیح ده زه های های زه خو د هغه نه زیات خراب یم خو زه مړې کشر رور مې دی لاول به د هغه غم کوم انشاءالله ځه ایله مې ورسره سم کار وکړو لالا هم داسې نه یادوي خو د ظالم بچی دی که نه چې پیسې په کار شي بس موږ ورته ور یاد شو دا واخله دا زما د کور سټامپ دی او چې هغه کله راشي دا به ورته په حواله کړي ورته وایي چې ما دا کور دی د چا سره ګاڼه کړي او چې څومره پیسې هغه دې ترې رواني او بس د هغه باندې دې په دې د خپل ضرورت سر کې رو لکه دا ما څه سوچ کوه دا مشر رور را سره څه وکړه یاره ما چې ملامت یې کړم ځان ته ملامت کړم ګوره اوس هم وخت څه تېر نه دی تا د مسلمان الله پاک داسې رور درکړی دی داسې رور قدر کوه یا دومره لرې به نه یي تللی خو ورشه پسې او معافي دې وغواړه هغه نه خو خدای دومره غټ زړه ورکړی دی معاف په دې کې مړه ورشه معافي دې وغواړه دا وله ورکوې یاره لالا وي زما نه خفه کېږم بلده منصوره ته ولې پېښور ته نه وې تللی څو
دونه زر رالي لالا زه پېښور ته نه وم تللی ما درته دروغ ووي ما هغه سودا کړې وه نو ما سره یې زړه کې دا یره وم یاسې نه تاسو رانه پیسې ونه غواړئ منصوره پیسې منصوره ته زما په باره کې دا سوچ کې منصوره ما خو ستانه دا امید نه و ما خو ته لکه د خوږ لاس ساتلی او کله چې زما ستا مور مړه شوه نو ما دا وګڼل چې یاره منصور ته دا احساس ونه شي چې مسافر به ما پرېږدي ما خپل ځان پرېښودو او تاله مې واده وکړو ولې چې ما د کلي دا خلک دا ونه وایي چې مسافر ځان له واده وکړو او کشر له ونه کړو خو تا ما ته ډېر سپک وکاته او زما اوس هم تا ته په زړه کې هېڅ نشته وروره لالا ما معاف که او زما نه غلطي شوې ده معاف کوم خو به دې ولې نه که ته ما شل ډزه وړي که نه نو ما تا ته خپل خون در بخلی دی نه لالا نه داسې خبرې مه کوه یو څو څپېړې مې وخه ومې وخه خو زما نه مه خفه کېږه ما معاف که زما نه غلطي منصوره ما معاف کړی خو بیا داسې تل مه کوه لالا ستا نه علاوه زما په دې دنیا کې څوک دی خو یوه ښځه مې ده او تی نن نه پس نه به ته زموږ سره په کور کې پاتې کېږي زه به یې ګټم او دواړه به یې خورو بلکې درې واړه به یې خورو او دا واله ستا د کور کاغذونه لالا خو ګوره ما معاف کړه ما معاف کړه لالا زه چې ځو لالا زه چې ځو ماشاءالله یار زه خو وایم که نه چې تا له خدای څنګه مشرور کړی خدای یار چاله دې سیرونه ورکړي یار یاره بالکل حقیقت خبره ده وکړه او زمونږ کتونکي چې کوم دي مینهوال چې کوم دي هغوی ته هم دا پیغام ورکوم چې خپل وروڼه ونازوئ د مشرانو وروڼو قدر وکړئ او چې څومره درنه کېږي د هغوی خیال وساتئ والسلام